سلامونه او نیکې هیلې د روحي رسنیز مرکز او د روحي روغتیا خپرونې ته ښه راغلاست. نن ورځ د کوویډ 19 په هکله باندې محترم ډاکټر صاحب ضیاءالرحمن حقپال د ځان سره لرو او د دې موضوع په هکله د محترم ډاکټر صاحب سره خبرې اترې لرو. لومړی تر ټولو مننه کوم چې خپل وخت مو سره کېښوده او کېدای شي چې د کوویډ 19 په هکله باندې یو عمومي معلومات ګرانو لیدونکو ته تاسو ورکړئ. مننه. د 2019 کال په اخرو کې دسمبر میاشت په اخرو کې او د 2020 کال په شروع کې پیل کې د چین هیواد د هوبای ولایت د ووهان په ښار کې یو نوی مرض رامنځته شو. نوموړی مرض تنفسي سیستم خراباو او ناروغان د تنفسي سیستم عدم کفایه او د مرګ طرف ته بول. بالاخره په دې مرض باندې تحقیقات وشول. یو څو ورځې تحقیق نه وروسته د جنوري په اوایلو کې د 2020 کال کې د نوموړې ناروغۍ هغه عامل کشف شو چې هغه سارس ناروغي چې په 2003 کال کې رامنځته شوی و. هغه ته ورته یو وایرس و چون هغه اولنی وایرس سارس ناروغي رامنځته کړې وه هغه کورونا وایرس سارس په نوم باندې یا سارس 1 په نوم باندې و. دغه وایرس ته کورونا وایرس سارس 2 یا سارس کووي 2 په نوم باندې عامل دغه په نوم باندې ونومول شو. ناروغي په تدریجي ډول باندې د ووهان په ښار کې په ډیر سرعت سره انتشار وکړ. ډیر زیات خلک تقریبا تر 80,000 پورې خلک هلته وګړي ونیول. تر 4% نه تر 6% پورې مړینه رامنځته کړله. مړینې کچه د مصابیت کچه نظر خلکو ته فرق او په ماشومانو کې پیښې کمې وې، غټانو کې زیاتې وې. بالاخره دا ناروغي له چین نه نورو هیوادونو ته لاړله، ایران ته راغله، زموږ همسایګانو ته، پاکستان ته راغله، اروپا ته صادره شوله، ایتالیا ډېر شدت باندې ونیوله، ډېر زیات مړي پکې وکړل. په هماغه ایتالیا کې امریکا ته انتشار وکړه. اوس فعلا په د مارچ په 11 باندې نړیوال روغتیايي سازمان کوویډ 19 یا کوویډ 19 ناروغي د یو نړیوالې پانډمي په شکل باندې ومنله او اعلان یې وکړ چې اوس تقریبا په ټوله نړۍ کې پیښې رامنځته شوي دي. مننه کوم ډاکټر صاحب. کېدلی شي چې د کوویډ 19 د خپرېدو لارې چارې چې د یو کس څخه بل کس ته څه رقم خپرېږي نو تاسو موږ ته قدرمنو لیدونکو ته ووایئ. مهرباني. کوویډ 19 خو یو تنفسي سیستم ناروغي ده. عمده ترین لاره د انتشار د تنفسي سیستم له افرازاتو نه ده. مثلا د خولې افرازات دي، د پوزې افرازات دي، له دې نه انتقالیږي. علاوه له دې نه کېدلی شي چې د ټوخي له لارې نه چې کوم څاڅکي یا کوم هغه ډرافلیټ چې جوړېږي د ټوخي په وخت کې یا د پرنجي په وخت کې هغه هوا ته تیتیږي او هر څوک هغه ساحه کې تنفس وکړي. چون دا وایرس په دغه ککړ کس په تنفسي سیستم کې شته هغه هغې ته هم انتقالېدلی شي. بل اوسنی یا دغه وروستیو کې چې کوم شواهد موندل شوي دي هغه په فضوله موادو کې یا د غایطه موادو کې د دې وایرس شتون ده او کېدلی شي د هغې لارې نه هم انتقال شي، خو پیښې ډېرې کمې دي. عمده ترین لاره د انتقال د تنفسي سیستم له لارې نه ده. مثلا که چېرته یو مصاب کس یو اخته کس په کوویډ 19 باندې د بل کس سره نږدې وي یا وټوخېږي د هغه له مخې نه یا د ده د خولې او د پوزې افرازات هغه کس ته ورسېږي نو کېدای شي هغه پرې اخته شي. نو انتقال لارې عمده ترین د انتقال لارې تنفسي سیستم لارې نه. د کوویډ 19 د مرض د اخته کېدو شکل اشکال یې کېدای شي ډاکټر صاحب موږ ته ووایي. مهرباني. کوویډ 19 خو کېدای شي په بېلابېلو شکلو باندې کېدای شي حتی ناروغ هېڅ اعراض او علایم پیدا نه کړي، ناروغي پرې تېره شي. کېدای شي په ډېر خفیف شکل باندې د یو 2 ورځو لپاره تبه یا ځاندردي او دا شی ولري، نور پوه نه شي پرې. کېدای شي په یو څه متوسط اندازه سره په متوسط شدت سره ناروغ تنفسي سیستم سینه او بغل پیدا کړي، ټوخی پیدا کړي، تبې پیدا کړي، حتی اکسیجن ته ضرورت پیدا کړي، بسترېدو ته ضرورت پیدا کړي او حتی امکان د دې شته چې تنفسي سیستم عدم کفایه ورکړي. دا شدید شکل ده. مریض ونشي کړلی چې ساه په خپله واخیستلی شي، تنفسي تقویې ته یا اهتمامات ته ضرورت ولري، شاک ته لاړ شي، قلبي سیستم کې مو ستونزې پیدا شي، پښتورګو عدم کفایه پیدا شي، حتی د زړه حمله پیدا شي، نور شیان شدید شکلونه یې رامنځته کېدای شي او بالاخره مړینه هم کېدای شي. نو لنډ ووایو کوویډ 19 کېدای شي خفیف شکل باندې وي، کېدای شي لږ سخته وي په یو کس باندې، کېدای شي ډېره سخته او حتی کېدای شي مړینه رامنځته کړي. د کوویډ 19 کوم عوامل دي چې په کوویډ 19 باندې د اخته کېدو فیصدي لوړې وي او دا مرض نور هم سختوي؟ اول خو هغه عوامل چې د دې ناروغۍ د پیښې زیاتولی شي هغه بیروبار ده. مثلا په یو ساحه کې ډېرو کسانو کېناستل دي، هغه کې حتما یو کس منتنې نورو ته انتشارولی شي. د صحي
لارښوونو نه مراعات کول دي. مثلا هغه کومه فاصله چې 1 نه تر 2 متره فاصله ده هغه نه مراعات کول دي. نږدې تماس د یو له بل سره د ماسکونو نه استفاده کول دي. د وسایلو پاک نه پاکول دي. لاسونو صحیح نه وینځل دي. دا کولی شي چې پیښې زیاتې کړي په هر چا کې، په هره ټولنه کې. او بل هغه شی چې دا ناروغي سختوي، کوم شیان چې دا ناروغي که چېرته په یو کس کې موجود دي، دا ناروغي پکې ډېره سخته تمامېږي. اول له ټولو نه مهم شی عمر ده. څومره چې عمر زیاتېږي معمولا دا ناروغي هم پکې ډېره سخت شدید سایر لري او د مرګ عمر فیصدي هم ورسره زیاتېږي. د فشار ناروغي ده، د شکر ناروغي ده، که څوک یې ولري، نفس تنګیانې دي، د دفاعي سیستم کمزورتیا ده، د سرطان ناروغي ده. دغه ټول د دې سبب کېږي که چېرته په یو انسان کې موجود وي او له پاسه پې کووډ-19 ناروغي هم پسې ونیسي، نو د هغه د مړینې او د مرض د سختېدو فیصدي او سلنه ورسره نوره هم لوړېږي. آیا د ماشومانو او د مسنو خلکو په منځ کې د کووډ-19 د اخته کېدو توپیرونه شته؟ ډېرې ښې نقطې ته مې اشاره وکړله. دغه کووډ-19 کې هغه اساسي علت د مړینې او اساسي علت د ناروغۍ د سختېدو، د تنفسي سیستم د له کاره غورځېدو خپله وایرس په اکثره حالاتو کې نه ده. د بدن د دفاعي سیستم چې موږ ورته ایمیون سیستم یا معافیتي سیستم وایي، د هغه عکس العمل د دې مرض په مقابل کې اکثره وخت د دې سبب کېږي چې د ناروغي شدیده سي، یا RDS یا د تنفسي سیستم د وظایفو خرابوالی، تنفسي عدم کفایه، شاک او دا شیان رامنځته شي. په ماشومانو کې معمولا معافیتي سیستم په هغه حد سره تکامل نه یې کړی چې نوی ده. په غټانو کې تکامل زیات نو ځکه په ماشومانو کې د دغې ناروغۍ سیر دومره وخیم نه ده، دومره نه پکې سختېږي. اول خو یې نیسي نه، بیا یې که ونیسي وخامت یې ډېر کم وي، دومره شدید نه وي پکې. غټانو کې بیا برخلاف د دې څه ده چې معافیتي سیستم یې تکامل زیات کړی ده، شدید معافیتي عکس العمل کوي د دې وایرس په مقابل کې، او د دې سبب کېږي چې هم ناروغي پکې سخته سي او هم پکې مړینه زیاته سي. زه په لنډ ډول یو د امریکا یو ارقام درته درکړم. د امریکا د نفوس 22% خلک چې دي هغه ماشومان دي د ټول نفوس، مګر پیښې د کووډ-19 دي د ټولو پیښې 100 پیښې د کووډ-19 موږ پکې وګورو 9 تر 10% پورې چې دي، یا 9 تر 10 پیښې په 100 کې ماشومانو کې دي. په دې معنی چې سره 10% 2% د خو پیښې پکې ډېرې کمې دي. نو غټ علت کېدای شي همدغه د معافیتي سیستم د عکس العمل تفاوت د غټانو د ماشومانو ترمنځ. بل یو کوم ریسپټور او آخذه سي دغه سارس کووي 2 وایرس تر استفاده کوي ترڅو د بدن حجرو ته دننه سي. همغه ریسپټورونو تفاوت هم په غټانو ماشومانو کې موجود ده. هغه آخذې چې په غټانو او ماشومانو کې تفاوت لري پکې، او همغه آخذو نه خپله وایرس استفاده کوي ترڅو حجرو ته ننوځي، هغه د ECE2 آخذو په نوم باندې یادېږي. هغه هم په غټانو ماشومانو کې مقدار د آخذو تفاوت لري. د کووډ-19 په ناروغۍ په اخته کېدو باندې د موسم تغییرات، یعنی د یخني موسم راتګ او د ګرمي د موسم راتګ، دا د کووډ-19 په اخته کېدو باندې یا د مرض په د بیانولو یا په ثابت پاتې کېدو باندې کوم تاثیر لري؟ مهرباني په اول سر کې خو همداسې زیات هغه داسې په ګرمو منطقو کې معمولا کېدای شي پیښې کمې سي، کېدای شي مړینه کمه سي، کېدای شي یغومره اندازه سره ناروغي شدت پیدا نه کړي، خصوصا په ګرمو مناطقو کې رښتیا هم پیښې کمې وي. مګر په عمومي ډول باندې وایرس بقا رښتیا هم په یخه منطقه کې، په یخه سړه هوا کې تر ډېره وخته پورې په محیط کې پاتې کېدای شي، نو ځکه د انتقال چانس هم زیات دی ورسره. او بل په سړو موسم کې د زکام پیښې، د نورو وایرسونو پیښې، د نورو تنفسي سیستم د ناروغیو د شدید کېدلو لکه نفس تنګي وي د شیانو د شدید کېدلو پیښې هم زیاتې ورسره. نو ځکه هم امکان د دې شته چې د هوا په سړېدو سره هم پیښې زیاتې سي او هم پیښې شدت پیدا کړي، سختې سي، د ناروغانو د ناروغۍ د سختېدو او د مړینې پیښې هم ورسره زیاتې سي. آیا تر اوسه پورې د کووډ-19 مربوطه باندې کوم مشخص او مؤثر واکسین جوړ شوی دی او کله جوړ شوی؟ واکسین باندې خو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات کوشش وشوی، په تقریبا ټولو هیوادونو دا کوشش کوي چې واکسین رامنځته کړي، ځکه واکسین چې د یوازینۍ لاره دی چې د مرض سره د مخامخ کېدو په صورت کې مریضي رامنځته نه سي، او یا هم که رامنځته سوله په خفیف شکل باندې سایر وکړي، ډېر شدیده نه سي. فعلا څو کمپنیو داسې واکسین چې موثریت یې له 95% موثر ده. فایزر کمپنۍ ده په امریکا کې او جرمني کې دغه شی رامنځته کړی ده او افروز شوی هم ده، درېیمې مرحلې د ټسټ نه هم تېر شوی ده. نو واکسین فعلا شته، خو تر څو وخت غواړي تر څو پورې دا واکسین تکثیر سي او بیا خلکو ته ورکړل سي او د خلکو ترمنځ موثریت او یا د خلکو ترمنځ هغه اغېزو کې خلکو پیښې پکې کمې سي.
طریقه پورې سي واکسین موږ ته رسیږي یا د دنیا ټولو برخو ته رسیږي او موثریت یې 100% معلومیږي. ښه خبره دا ده چې هغه کوم صحي تدابیر، کوم هغه وقایوي تدابیر چې نړیوال روغتیایي سازمان او نور روغتیایي سازمانونه وړاندیز کوي په هغو باندې عمل وشي. مثلا هغه اجتماعي فاصله څومره باید د دوه کسو ترمنځ چې د هغه مراعات شي، نږدې فاصله نږدېوالی سره ډېر ونه شي، ماسکونو نه استفاده وشي، لاسونه هر وخت په صابون سره ومینځل شي، څو غوارې د ورځې ومینځل شي. دغه شیان دي چې تر هغه وخته پورې چې موږ ته واکسین رارسیږي، تر هغه وخته پورې به دی له دې نه مخنیوی وکړي چې مریضي زیاته شي، پیښې به کمې تر هغه وخته پورې. د کوویډ-19 په هکله باندې کومې نوې او تازه نښې نښانې پیژندل شوي دي او که نه دي پیژندل شوي؟ کوویډ-19 خو چې اول سر کې رامنځته شوی، تنفسي سیستم د ناروغۍ په شکل پیژندل کېدله، د ستوني درد، تبه او ټوخی او دا شیانو سره اولني علایم وو. وروسته نور علایم سره یو ځای شول، مثلا د پوزې په واسطه باندې د بوی حس له منځه تلل دي، د خولې د خوند له منځه تلل دي، چې هر شی خوري په مزه یې نه پوهېږي، ګنګسیت ده خصوصا په زیات عمر لرونکو کسانو کې، اسهالات دي، تنفسي سیستم عدم کفایت او نور نښې وروسته ورسره یو ځای شولې. خو عمده نښې همغه پخوانۍ ټوخی ده، تبه ده، د ستوني درد ده، ګنګسیت ده، د پوزې په واسطه باندې د بوی د حس له منځه تلل دي او د خولې د خوند خرابوالی ده، بالاخره اسهالات او دا شیان هم ورسره شته. د کوویډ-19 په مرض باندې اخته کېدل کوم سټیپس او کوم مراحل چې اعضا په هغو باندې اخته کېږي هغه مراحل کېدای شي موږ ته ذکر کړئ؟ مهرباني، کوویډ-19 خو په اوله مرحله کې تنفسي سیستم پوزې مخاطي غشا او د ستوني مخاطي غشا دا نیسي، له هغه نه وروسته بیا د بدن ته بېلابېلو برخو ته تنفسي سیستم ته نورو ته انتشار پیدا کوي، بالاخره سینه او بغل کېدای شي رامنځته کړي، کېدای شي یو تنفسي سیستم عدم کفایه رامنځته کړي، اسهالات رامنځته کولی شي، هضمي سیستم کې کېدای شي حتی په قلبي عضلې ته او دې شیانو ته کوي چېرته انتشار او دا شی وکړي، قلبي ستونزې رامنځته کړي. نو کولی شي د بدن بېلابېلو برخو ته په شروع یې له تنفسي سیستم له پاسنیو برخو نه، یعنې پوزې له مخاطي غشا او د ستوني له مخاطي غشا نه ده. ډاکټر صاحب، د کوویډ-19 په هکله باندې کومې نوې څېړنې چې شوي دي کېدای شي چې هغه موږ ته ووایي؟ کوویډ-19 خو چون یو نوی مرض ده، مخکې مو ویلي 2019 کال په اخرو کې رامنځته شوی دی، ځکه دا نوم هم کوویډ-19 بیخی ده، کورونا وایرس ډیزیز، یعنې د کورونا وایرس ناروغي. دا 19 د همدا معنی چې 2019 کال کې دا ناروغي رامنځته شوې ده اخري میاشت کې. نو ځکه یو نوی مرض ده، څېړنې په هره برخه کې روان دي، د تداوي په برخه کې څېړنې روانې دي چې کومه دوا مؤثره ده، د واکسین په برخه کې څېړنې روانې دي چې مخکې مو ویل چې فایزر کمپنۍ یو واکسین چې مؤثر ده دا یې جوړ کړی ده، په دې کې روان دي. د ناروغۍ د اعراضو علایمو باره کې نښې روان دي، د ځان ساتنې د وقایې لپاره د ښو لارو چارو په باره کې څېړنې روانې دي، د ناروغۍ د شدید کېدلو د سختېدلو په باره کې چې څنګه یې تداوي کړو، بیرته څنګه یې کنټرول کړو، کومه دوا ښه نتیجه ورکوي، څه رقم مریض ته څومره اکسیجن ورکړو، آیا د وینې د لخته کوونکو څخه مخنیوی کې هغه دواګانې مؤثر دي که نه دي مؤثرې، د ملاریا ضد دوا پخوا ورکول که د کلوروکوین آیا هغه مؤثره ده نه. نو تقریبا په ټولو برخو باندې څېړنې روانې دي او څومره چې داسې یو ناروغي ده چې تقریبا د هره دقه چې موږ غږېږو پې یو نوی شی په دې مرض باندې جریان لري یا نوی شی کشفېږي او طبي ټولنې ته یا د تداوي په برخه کې یا د وقایې په برخه کې وړاندې کېږي. ډاکټر صاحب، څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې د کورونا وایرس په هکله باندې لومړۍ څپه د موږ په هېواد کې تېره شوله او اوسنۍ را روانه دویمه څپه ده، تاسو د دویمه څپه څنګه څېړئ چې دا به آیا د پخوانۍ څپې څخه ډېره خطرناکه وي او یا که لږ څه به خطر کم وي؟ مهرباني، اوله څپه خو ځکه خطرناکه وه چې تقریبا ډېر زیات خلک یې ونیول او پیښې بیخي زیاتې وې، آمادګي کمه وه، ویره فوق العاده زیاته وه، حتی ډاکټران تر اکثره ډاکټران معاینه خانو شفاخانو ته نه تلل، رسیدګي نه کېدله مریضانو ته په سم ډول باندې. دومره څپه کې یو څه ښه والی رامنځته شوی ده، یو خو دغه چا چې یو ځل تېره کړې ده کورونا، تر اوسه داسې شواهد نشته چې هغه د دواري کورونا وایرس ونیسي، حد اقل تر 6 میاشتو پورې 4 نه تر 6 میاشتو خو یې نه نیسي. نو یو دا ده چې هغه کسان دواري نه نیسي، پیښې به کمې وي ورسره. دوم دا ده چې ډاکټرانو هغه ویره او هغه شی چې د خلکو د عوامو یا ډاکټرانو د دې مرض نه درلودل هغه یو څه اندازه کم شوی ده په دې ځل باندې،
یو اندازه کې نه ده. آمادګي یو څه اندازه ورته ښه ده. معمولا تداوي نوي شیان یا کومې هغه بیکاره دواګانې چې ګټه یې نه کوله تاوان یې کوله لکه د ملاریا دوا کلوروکین هغه اوس نه استفاده کېږي په دې مرض کې. ځینې دواګانې لکه سټیراید او دا شیان چې دي منل سوي دي په دې مرض کې چې ښه مؤثر دي هغه استفاده کېږي. نو انشاءالله دا دوه مصرفه چې ده دا به دومره خطرناکه نه وي. پیښې به کمي، تداوي به ښه او هغه کموالی د دواګانو چې په تیر ځل کې پیښ شه یعنې باور وکړئ داسې هغه دوا چې په 90 روپۍ 95 روپۍ باندې پیدا کېدله سربیکزاید چې زنک او ویټامین سي لري هغه په د کورونا د اوله څپې په اوج کې چې د 400 روپۍ افغانۍ باندې هم نه پیدا کېدله. نو دغه ځل کې انشاءالله هغه مشکل نشته. دوا به ارزانه رسیدګي به ښه پیښې به کمې ورسره. او په آخر کې د کوویډ 19 په وړاندې کوم ناروغان یا کوم کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي وو آیا د هغوی بدن په د دویمې څپې په مقابل کې به معافیت حاصلوي او که نه حاصلوي؟ هغه چا چې تیر کړی دی یو ځل د هغو معافیت رامنځته کېږي. تر اوسه داسې موندنې نشته چې ووایي چې کوویډ 19 یو ځل تېره سوې ده او دواري هم چې ده بیا یو څوک یې نیولي. خو هغه کسانو کې هم چې ده مثبت سوی ده دواري هغه په دې معنی چې هغه اول ځل منفي سوی نه و. یعنې مثلا وایرس تیر کړی پی سي آر چې د نیګیټیو سوی ده دواري یو څو ورځې بعد چې بیا چک کړی بیا مثبت ده. دا په دې معنا ده چې هغه پی سي آر چې منفي و هغه اصلا هغه منفي نه و هغه پازیټیو. نو ځکه دواري پیښې اول ځل چې تیر کړه دواري معمولا او تر اوسه د شواهد داسې بیا به یې نیسي. دواري مرض نه نیسي هغه کس. بیا هم چون مرض نوی ده کېدای شي د وخت په تېرېدو سره نوي شواهد پیدا شي کېدای شي ونیسي کسان.